کله چې هغې بیت سیدا ته ورسېدل نو څه خلکو عیسی له یو ړوند سړی راوسته او منت یې ورته وکړو چې په هغه خپل لاس کېږدي. بیا هغه ړوند سړی د لاسه ونیولو او د کلي نه بهر بوتلو او د هغه په سترګو یې لاړې پورې کړې او لاسونه یې پې کېښودل او تپوس یې ترې وکړه چې تا ته څه ښکاري او که نه. د سړي سترګې بنا شوې او ویې ویل زه خلک وینم خو هغې ګرځي راګرځي او د ونو په شان ښکاري. عیسی بیا د هغه په سترګو لاسونه کېښودل او د هغه سترګې یې کولو کړې نو د هغه نظر ټیک شو او هر څه یې صفا ولیدل. بیا عیسی هغه کور ته رخصت کو او ورته یې وفرمایل چې کور ته د تلو په لار کې په کلي کې مه ګرځه. عیسی د خپلو مریدانو سره کیسریا فلیپي ته لاړو. هغه په لاره د خپلو مریدانو نه تپوس وکړو چې خلک څه وایي چې زه څوک یم. هغې جواب ورکړو څوک د بپتسمه ورکوونکي یحیا او څوک د الیاس او څوک د نبیانو نه یو نبي ګڼي. هغه د هغې نه تپوس وکړو چې تاسو څه وایئ چې زه څوک یم. پطرس جواب ورکړ چې ته مسیح یې. بیا هغه هغې په سختۍ سره منې کړل چې د هغه په هکله هېڅ چاته مه وایئ. بیا یې هغې ته تعلیم شروع کړو چې ابن ادم به خامخا ډېرې سختۍ وزغمي. مشران او مشران امامان او د شرع عالمان به یې رد کړي او هغه به ووژل شي او په درېیمه ورځ به راژوندی شي. هغه دا خبره په صفا ټکو کې وویله. بیا پطرس هغه د لاس نه ونیوه او یوې خواته یې بوتلو او د داسې خبرو نه منې کړ. خو عیسی مخ راواړولو، خپلو مریدانو ته یې وکتل او پطرس یې ورټلو او ورته یې وفرمایل چې رانه لرې شه شیطانه، ته د بني آدمو په شان سوچ کې نه چې د خدای پاک په شان. هغه خلک او خپل مریدان راوبلل او هغې ته وفرمایل که څوک زما مریدان جوړېدل غواړي هغه دې د خپل ځان نه منکر شي، خپله سولی دې راواخلي او ما پسې دې راځي. څوک چې خپل ځان ساتل غواړي هغه به یې بیلي، خو څوک چې د زیري او زما د خاطره خپل ژوند بیلي نو هغه به یې بچ کي. که څوک د خپل ابدي ژوند په بدله کې ټوله دنیا عمومي نو هغه ځان ته څه فایده حاصلوي؟ یا د خپل ژوند په بدله کې هغه څه ورکولی شي؟ په دې زناکار او ګناهګاره زمانه کې څوک چې په ما او زما په کلام شرمیږي نو ابن آدم به هم د هغې نه وشرمیږي کله چې هغه د خپل پلار جلال کې د پاکو فرښتو سره راشي.